د قتل په الزام کې به مې خود راګیرېدله د قتل په الزام کې به مې خود راګیرېدله منګولې چې زما په وینو سرې ګرځولې اظهاره له نشو به مې ځان بچ څنګه ساتلو اظهاره چې په سترګو کې نشې ګرځولې ټولو راغلو میلمنو کلیوالو په سټیج ناسته ما ته مخامخ همجولي مسیرانو کسیرانو ټولو ته السلام علیکم سلام نه بعد چې له کوم له باره راغلي میلمانه دي هغو یې زړه له کومې هرکلی کوو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ علاقې ته راځي موږ محفل کښلې کوي زه به مشاعرې صدر ضمیر صاحب مشر میلمه ابراهیم تاج ته 2 شعرونه ډالۍ کړم نن چې څه کېږي جانانه یو نظر ته به درځمه نن چې څه کېږي جانانه یو نظر ته به درځمه مازدیګر ته انتظار کړه مازدیګر ته به درځمه نن چې څه کېږي جانانه یو نظر ته به درځمه مازدیګر ته انتظار کړه مازدیګر ته به درځمه پښتانه په وادو کلک کې چې پالې مې نو پالم دی که ګوملې ته ته رالې پېښور ته به درځمه پښتانه په وادو کلک کې چې پالې مې نو پالم دی که ګوملې ته ته رالې پېښور ته به درځمه ډېره مننه کوو یو خواست درته کومې بجای مشاعرې خو داسې نه وې دلته خو به داد و نارې به وې شپیلکي به وو نن چې میلمانه راغلي دي دغه ته مه جانونه خرابوئ یا مه کلیوالان خرابوئ دغې پورې ټول کلی ټوله بېټنواله یادېږي داسې داد ورکئ هر شاعر ته چې دوی ښه تاثر له دغې جګړې شي شعرونه دې داسې نه وي غوندې په معذرت سره روغه خبره به چې تل ورانه له یاره راتله روغه خبره به چې تل ورانه له یاره راتله په دې شکمنو مو ګیله به له ریباره راتله مننه روغه خبره به چې تل ورانه له یاره راتله په دې شکمنو مو ګیله به له ریباره راتله زما په لور به وي زما یار راکتلي ضرور زما په لور به وي زما یار راکتلي ضرور هوا چې داسې معطره خوشبوداره راتله هغه خو دومره لیونی و ما کهو کړي وای هغه خو دومره لیونی و ما کهو کړي وای په منډه منډه به زمونږ کور ته په جاره راتله مننه هغه خو دومره لیونی و ما کهو کړي وای په منډه منډه به زمونږ کور ته په جاره راتله زه مسلمان وم منم خو د پنجم مذهب وم زه مسلمان وم منم خو د پنجم مذهب وم هره دعا او کلمه به ځان له ډاره راتله مننه هرې خبرې کې تاوان به د پښتون ولس و هرې خبرې کې تاوان به د پښتون ولس و کومه خبره به چې دلته له باداره راتله له بنګړیوالې نه به اوس چاته بنګړي اخلمه له بنګړیوالې نه به اوس چاته بنګړي اخلمه بنګړیواله خو که اوس په دغه لاره راتله